ها thank you. وردانګه زړګه پرشمن خو دې ونه کو کنه ګوره علي نه دلته ناسته د پیمان پیدا نه کوي راته ولې به نه کوي مړه صحیح پنشمنټ راکړه ته ماته وایې ودرېږه داسې وکړه داسې وکړه نو زما کپړې هغې ودرېدو والا نه دي که نه یاره بل څه ووایه بل څه ووایه نو ولې ته له غړه ناسته دا کپړې دې غاړه کې نه دي خو دا خود لغړې کپړې دې ټولې ورته وګوره کم دی نو نستوڼې خو دې پورې شته مړه شکیله ته اوس هسې شرمول کې یاره بل هم د بندې ډانس شو بل پرشمنټ به هم کې صحیح ده ورته گیم اینڈ بجلی نشته دی بجلی نشته دی وردېږم ښه وردېږم درته ویټ جامې واچوه جامې مې اخوا اچولې خو لاړه دي صبر وکړه که نه والله پیسې دې ډېرې نه دي پیسې کینه درته وایم چې پیسې دې ډېرې دي خو په خبره ته نه پوهېږي ځان دې شرمولی دی زه ته بل پنشمنټ راکړه بل راکړه ته مخه خپل ضد دې نیولی بوتل اوبه په ځان باندې واړوه مړه یاره ته خدای نیکبختې دا څنګه جامې دي اچولي دا ستا د شپې جامې دي د ورځې ته څنګه جامې اچې ولې سمې جامې دا خو د شپې دې کې خلک اوده کېږي څنګه پکې اوده کېږي دې کې لږه زه ایزي یم که نه کمیس کې چې اوده شي هغه نامه نه درپسې شاته وړېږي لکه سم هغې نه هغه جوړېږي د کپړو نه مړه تاویږي داسې کپړې در کې تاویږي دا کپړې سپکې دي دا در کې نه تاویږي تاله درولېږم چاته تاله درولېږم زه په دې شی نو څه پوهېږم زه خو به پکې زه نه کپړو مپړو باندې نه پوهېږم صرف دا کامیس لرې کوم او بس موږي ته ځوړندوم او اوده کېږم لغړ اوده کېږي نه بالین مې غاړه کې ولې لغړ اوده کېږم ولې مرګ نه راځي که څه مرګ خو چا خرڅ کړی نه دی شپې تخته شي بیا به خلک وایي دومره د خره بچی دی چې لغړ پروت دی نو اوس دې ویل چې کپړې موږي ته ځوړندوم نو ما یې چې بیا خو به تا څه نه یې دا کامیس که نه نو دا خو اوس خامخا هغه کوم که نه ډبل گایز ډبل کولو کې دو پرفیوم دی اونلی جسٹ ټو پرفیوم گایز اونلی جسٹ ټو پرفیوم اینه ما زه به ورته وایم د شپې په جوړه کې راغلی ښه دا سرې جو جامې د شپې دی دا خو یو سوټ نه دی ما سره بلا شي سوټونه دي گایز دو پرفیوم ولی گایز سپیډ چیلنج کولو کې یار بندېږي مننه د شپې جوړه وکیله نن خو جشن ازادي و که نه جشن ازادي وه جشن ازادي و نن د پاکستان تا پونګې نه دی اغوښتې پونګې نه دی اغوښتې پونګې خو زه په دواړو خولو وامه باره یې دلته په ګاډي وامه او زه په خپله م وامه دومره کار کوم زه د جشن ازادۍ نه څه خبر یم زړګه ته لږ په دواړو خرو ډبل ټاپ ته لږ په دواړو خولو باندې دا پونګې ووهه چې مونږ وګورو دلته ګایز ډبل ټاپ تیز کې دا د شپې جوړې په سوچ دی کړلم دا څنګه جامې دي ستا یا مننه پیټیا دا بنین دی بنین کپړه کې وي څنګه جامې وي سمې جمړې وي نه خبره واره عمران خان حکومت چې نه زه نه جشن ازادي منم او نه جشن ازادي منم هیڅ خوند دی نه خیر د غم یې مه کوه دې پرې داسې سوړ جشن ازادي ده زه یې مناوم هم نه چې عمران خان نه صفا خبره سي رابشي نو بار خو چرګان نه دي چې چرګان دي او چرګې او ګوډان هر شی مشران جشن ازادي خبره واوره تا په ورکوټي والے کې چوشنې خوړلې ما چوشنې خوړلې دی فیډر مې خوړلې دی سیریلیک مې خوړلې دی د چیلې میمې مې خوړلې څومره سپورټر یاستئ د پی ټی آی ټول پی ټی آی ولیکئ چې دلته ما افغانۍ ملګری دی زړګا تیم پکې ولیکه صرف پی ټی آی لاندې کمنټ باندې نه پوهېږم پی ټی آی ولیکه
ډېر افغانان هم ما سمینه کوي، الله دې آباد لري. ایوه ټول پی ټی آی ولیکئ، چاله نه ورځي خیر داسې زړه راولیکئ. ښه شکیله تا په بچپن باندې څه خوړلی دي؟ ګازارې، مولۍ، ټیپر، بدرنګ. ولې دا ولې احمده مننه زړګه. احمده دا اوس زه د شپې په پټي جوړه ته کې دنګلې دي. ها؟ اره یانو دا خو بیخي پټي ته دنګلې دي، دا ولې؟ نو خو ما زه سورچې باندې غټ شوم زړګه، الله دې راته ژوندی لري. زه چې پیدا شوم زما مور بیماره شو، ټول په سورچې غټ شوم. سریلیک نه و؟ واس هم نه کېدو، پیسو واس چېته کېدو. د خدای نېکبختي پر پلار مې وایي په اتانیز به پیډر ډکېدو، په 15 وکه پاته نشته، په 15 کوه په 100 روپۍ به که په 300 روپۍ چیلی وه، چیلی یې راله نشو اخیستی. نن راشه وګوره ګډان، غویان، غواګانې، ټکټرې، موټرې هر څه ولاړ دي، خو خوند مې تلی دی. نو دا خدا چې کله د انسان وخت لاړ شي بیا هر څه راشي. حقیقت کې زما مور چې زه کله پیدا شوم مور مې راته قصه کوي، زه بیمار شوم او بس بیماری ونیو، نه هغه مور مې بیماره شوله، بس بیا زه په سور چې عادت شوم، بس شپې به یې راله پتیله ډکه ږدلې وه، ډاز راکوله مې. مننه احمده یار ژوندی اوسې. تازه که دومره ښایسته یې ماشاءالله، د سور چای خو ډېر طاقت یي. زه شکیله زه ورځم ښه، زه اوده کېږم کښېنه ګپ لګوه مړې هسې نه والله نشم لګوی په جوړه کې ناست دی، وروستی د شپې په جوړه کې ناست دی. او ګپ زه لګوم اوده خو ځم. په خپله ځم دلته 11-12 بجې ځم بس 10-20 منټه دلته 1:30 شوله والله ګرمۍ کې ناسته یم، بیخي د سفوړې رانه لاندې باندې لاړې. ګرمۍ کې بلا خویه پیشي ګپ لګو. مړه شکیله بس دی که نه یار، اوده کېږم. بس دی نو کمه نه، زه داسې دغه یم خو هغه کوو بس زو بیا زه په خپله هم ځم، د خدای نېکبختي زما خپله ډیوټي ده سهار. په دا اخري ګیم دی ښه. اخري نه دلته 11-20 منټه ټاکه مې 12 بجې تم زه هم ځم پورې ګپ لګو. والله د خوړو ورځې ډکه شوې. زه سهار په 6 بجې پاتم. guys double guys double tap کوئ guys. څنګه خواله شو؟ کم ځای دی خواله شو؟ دې خوا وګوره که نه، ګورم درته کم ځای دی خواله شو؟ تندی دی خواله شو؟ والله داسې بس پرایویټ ځای نه ټول داسې خوله دي. پرایویټ ځای نه خواله شو؟ پرایویټ ځای نه خوله دي ټول مکمل، لاندې باندې ټول خوله ده. اور باچای دا خو ډېره ډبل ګایز 2 پرفیوم وولې، 2 ډونټ یا 2 پرفیوم وولې، 2 پرفیوم وولې. خاندې مه ظالمه، دا سپیډ چیلنج کولو کې سپیډ چیلنج پورا که احمده ور شوړه شه پې زړګه. احمده نن خو راته ښه زړه ته خلاصه ګفټینګ وکړه، څومره ټینګ باد راغلی، خدای نېکبخته 4-5 میاشتې بعد. ګایز دا سپیډ چیلنج کولو کې که نه 2 ډونټ وولې ګایز 2 ډونټ